د پسرلني او اختریز لمر زرینه وړانګې. د خوست ولایت د نادرشاه ولسوالۍ د المارۍ کلي اوسېدونکي په لوی جامع جومات کې له دعاګانو وروسته په ګډه د سهار چای خوري. دا چې دوی راټول شوي او په ګډه د اختر لمونځ ادا کوي هغوی خوشحاله دي. حاجي مزیر راته وویل دا ژڼکي دا مشرون د خدای پاک تل ژوندي لري، هر کله د خدای پاک دغه اخترونه روولي. که د نن چې دی دا ځوانون دا سپینګیري دا ژڼکي پروردګار دې داسې په اتفاق لري چې هر وخت دغسې آماده وي د میږ اخترې ته د میږ لمانځي رژې ته پروردګار دې نیره دغسې د کله یابود لري ټول ملت ټول افغانستان د خدای یابود لري. السلام علیکم. لمونځ ادا کیږي او کلیوال په مینه له یو بل سره د کوچني اختر مبارکۍ کوي. د دې لپاره چې له هر یو سره مبارکۍ کړې وي هغوی په منظمو قطارونو کې ودرېږي. له ځینو سره مې خبرې وکړې او هغوی د مبارکۍ ترڅنګ راته وویل چې څومره خوشحاله دي. نوم مې شمس الان د خوست ولایت د نادرشاه ولسوالۍ د المارۍ کلي اوسېدونکی یم. دا د مینې سوکالۍ او خوشحالۍ اختر دی. د افغانستان ټول غیور او مسلمان ملت ته ډېره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د مینې د خوشحالۍ او د ورورولۍ اختر وګرځي. واقعا چې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده، ډېره خوشحالۍ او په مینه سره پیل شوې ده. د امنیت فضا قایمه ده، ځوانان خوشحاله دي، یو بل ته د اختر مبارکۍ په پار غېږې ورکوي. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه شیبې وینو دلته. نو خدای دې وکړي چې دا اختر ډېر خوندور اوسي د ځوانانو لپاره، خاصتا د خوستوالو دپاره. دا چې ډېر خوندور ځایونه شنه شوي دي په خوست کې، چونپلو یا فاکتیا کې، په ټول افغانستان کې به ووایم زیاتره ځوانان به میلې کوي، ډېر خوند به ترېنه واخلي. د ځوانانو لپاره یو دا پیغام هم لرم چې دوی په اختر کې د خپلو موټرو موټرسایکلو سره پوره په احتیاط سره لاړ شي، ځکه چې نه تنها د چا ژوند خراب شي یا کوم مشکل ورته ورسیږي. له دوی څخه هیله لرم چې ډېر په احتیاط سره لاړ شي تر څو دوی دغه اختر په مینه او خوشحالۍ سره تېر کړي. مننه. نوم مې عرفان بدلون دی، نادرشاه ولسوالۍ د المارۍ کلي اوسېدونکی یم. نو که ووایو دغه کوچنی اختر چې و الحمدلله هم د امنیت له نګاه نه ډېر خوندور اختر و، هم د خلکو پراخه پیمانه ګډون دلته ترسره شوی و د مینې او ورورولۍ فضا کې. الحمدلله تر دغه ځای پورې اختر راورسېده. نو ډېر د خوښۍ احساس کوم زه چې نن زه په داسې یو برنامه کې ګډون کوم د خپلو کلیوالو د خپلو خوستوالو د خپلو افغانانو سره. نو دا ډېر د افتخار ځای دی چې الحمدلله موږ دپاره ډېر په سوکالۍ کې دا اختر تېر شو بغیر له کومې امنیتي پیښې. الحمدلله نو که ووایو ډېر خوندور اختر و. هیله ده چې د راتلونکي درې ورځې پوره خواخوی او سوکالۍ سره تېرې شي. د لمانځه له ادا کولو وروسته ډنډکی خوړل کیږي، کوم چې د خوستیانو مشهور خواړه دي، او ورپسې د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته مبارکیو ته ورځي او زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. د سرزورۍ انجام دې ولید وطن اختر سر ته تللی نو ونډه دې کړمه